د پښتو مخصوص توري دي دا 2-3 لږ ګران دي دا نور نو ایله د اوازونو یا د بلې ژبې د تورو له وجې جوړ سوي دي پر یګانو باندې ما جلا ناسته هم درته کړې ده نن بیا داسې سرسري بیا در وښیم وجه دا ده چې کله چې څوک په کریا به سي د پښتو مخصوص توري به څنګه استعمالو نو دا به پوره پر یوه ځای پراته وي که چا په کار وشه په ویډیو کې به هم پراته وي او ستاسو دپاره به اساني دا وي اوس ما پر لیک دود باندې یا پر املا باندې ډېر کلاسونه واخیستل اوس ما زړه ته نه لوږي چې ستاسو به له دې پس پښتو نه سئ لیکلی کوم ګرانه مسله چې دغه به نن در حل کړم ښه بیا نو چې د فیلالوجي بیس دی څونې په ننوځې څونې کار په لرې څونې سره شنې دا پراخېږي نو له هغه څخه موږ په دغه کلاس کې ډډه کوو واره نه خوري یعنی ما در ټول بیا ګرانېږي پراخېږي کم یو مو ووایي کم یو مو زده کوي کم یو زما دی کم یو نه دی زما لږ سره ډېرېږي بس نن بیا دغه ناسته کوو پر مخ به بیا نور شیان وایو که خدای کول دغه ناسته به داسې وي چې د پښتو یو څو توري دي ت تاسو به لیدلي په اردو یا په عربي کې په عربي کې خو به ټې نه وي په دا اردو کې توا پر سر راځي ښه نو زموږ له ډېره وخته دا لیک دود دا مسله را روانه ده 1000 کاله مخکې قاضي سیف الله هم محسوسه کړې ده بیا پیر روشان 1500 کاله مخکې محسوسه کړې ده بیا 400 کاله مخکې خوشحال بابا بیا اوس یو 50 کاله مخکې خان شهید نو دغو خپلې خوارۍ کښلي دي له دې پس باقاعده پر دې باندې فونیمیک ورته وایي فونیم دا هغه څېړنې وړاندې سوي دي صوتیات وړاندې سوي دي حرفونه وړاندې سوي دي نو خلکو کتابونه پر لیکلي دي بیخي ډېرې پر لیکلي بیا ما در ټول په یوه نظر ډېر خلک نه دي د مجاور احمد زیار صاحب جلا انداز دی د رشتین صاحب جلا انداز دی او دغه رنګه زموږ د اسماعیل یون صاحب جلا انداز دی هغه یعنی د یو بل حوالې خور کوي لیکن خپل نظر هم لري نو دا رنګه زموږ د ژبې چې کوم پوهان دي بیخي ډېر خلک درښولی سم باقاعده صرف پر دغه موضوع کتابونه لیکلي دي او دا ډېر ضروري موضوع دی یعنی چې ستا دا څنګه یو بل ذهن جوړ کړي چې دا په یوه ورځ هم نه کېږي یعنی کله چې تر 1990 له مخه پښتو کتابونو ته یې وګورئ ډېر فرق را روان دی په 1990 کې ټول پښتانه که د هرې سیمې دي په یوه سلا کېږي یو املا ایجادوي پر هغه اتفاق کوي له 1990 را دې خواته بیا ډېر توري چې دي هغه سم سو ختم فرق نه کېږي چې د کندهار سړي لیکلی دی د کابل سړي لیکلی دی د پېښور دی د پښتونخوا دی او د کوټې دی ته چې کتاب وایه تا ته درک نه درکوي پخوا به دا شي د کندهار والا به جلا معلوم د دغه والا به جلا معلوم پر کتاب یې هغسې برسره لیکلي په کندهارۍ پښتو کې په یوسفزۍ پښتو کې اوس دا شیان نه راځي ښه اکثره برابر سي وجه چې اتفاق وسو ښه اوس نو چې اتفاق وسو بیا څه توري مخته راغله پر دا به څنګه کوو دا به څنګه لیکو دا به څنګه لیکو بیا یې روان سو بیا ناسته پر وسو بیا اتفاق وسو هلته په پښتو ټولنه کابل کې اتفاق وسو پر ډېرو تورو باندې دا به داسې لیکو دا اوس موږ یې کېدی سي یعنی موږ سیمه کې شي نسته اخوا ته وایي کېدی شي ښه نو اتفاق پر دې سوی دی چې ته کېدی شي ولیکه ووایه دا ستا رنګه ښه ته سی مه لیکه شي ولیکه نو ډېرو خلکو ورسره ومنل دا صحیح دی وجه چې د سی والا لږ دي د شي والا ډېر یعنې زموږ دا سیمه د تر کندهاره پورې خو ګډ سی وایي کېدی سي کېدی سي دوی وایي کېدی شي کېدی شي نو دوی ډېر دي په شمېر کې نو ډېرش ته اهمیت ورکول سوی دی ستا هم ریجکټ نه ده ته هم بد نه کله چې سټیج ته رالې وایې نو خپل توري وایه په خپله لهجه یې وایه ښه نو دا اتفاق سوی دی د ژبې اصول دا دی چې دا مسلې په یوه ورځ نه حل کېږي دا شی یاد لرئ ښه دا ډېر اوږد پراسس دی یعنی اوس هم ما تاسو ته وویل بله ورځ چې لویه یې باندې له اتفاق نشته ځینې خلک یې لیکي ځینې نه لیکي اوس نو چې یې نه لیکي د هغو خپل دلیل دی چې لیکي خپل دلیل دی دا به دواړه بیا سره کښېنئ پر دغه یوه موضوع به دوی یو پرېکړه کوي یعنی آخري فیصله به راباسي چې باید دا د پښتو که سره دننه تی کوې څه بل به چې د پښتو نه ده د اردو د زما را د ځان کړې ده نو دیس به روان سي ډیبیټ به وسي ورځ بیا به سیمینار واخلي فاینل فیصله به څه وسي به راوځي دا د یوې ورځې کار نه ډېر توري اوس هم شته مطلب موږ یې په زیم لیکو ځینې په زی لیکي ښه ځینې پرېکړه سوي دي ځینې معلوم سوي دي دا به داسې لیکي باقاعده کتابي شکلونه لري باقاعده د باړهګلۍ د سیمینار رپورټ او املا او هغه ګرد قواعد چاپ سوي دي یعنې ته په کتاب کې ویلی سي بیا پر هغه باندې اعتراضونه چاپ سوي
چې خلک یې نور سره مني هغه هم لیکوالان دي هغه هم غټ خلک دي عام خلک نه دي په دا شیانو باندې عام سړی څه پوهېږي نه. اوس زه درته اسانه کوم چې دا د عام سړي بیس سله نه دی یعنی اوس په ګاپ او پټې ډال او وړي کې یو کړۍ را روانه ده. اوس موږ د ځینې لیکوالانو بیس دی چې ټې ته کړۍ ځکه ورکوو چې ټې دا زه به لاړه له تالو سره داسې سر واړاو ړې هماغه رنګه ښه. اوس دا څوک دی ګورئ ټې تاسې ووایست ټې ووایست زه به داسې ګول پرته سوه نه ښه ړې ووایستې زه به ګول پرته سوه ښه بیا کم یو تور دی نوړ د ړې په وار باندې کم ځای هغه رنګه ګول پرته سوی. اوس تاسې ګاپ ووایست یعنې زه به کړۍ نه پیدا کړي له تالو سره ګول نه لګېږي ښه. اوس د دوی دلیل څه دی چې دا ټې چې موږ جوړه کړې ده کړۍ مو کړې ده زه به دغه رنګه پرته ګول روانه ښه ړې م دغه رنګه جوړه کړې ده ډال مو دغه رنګه ډال ووایست یا اسانه سو. یعنې زه به تالو ته دا 4-5 توري کې یو رنګه پرته کېږي او په ګاپ کې نه پورته کېږي. نو هغه چې نه مني چې ګاپ به دا رنګه نه لیکو بلکې د کش والا به لیکو ګاپ د دا رنګ د هغو دلیل دا دی چې زه به د پیچلی سر نه پرته کړي نو په دا نورو کې ګردو کې پرته کړي. چې کوم خلک وایي نه موږ چې دا توري جوړول دا نقشې مور کولې دا موږ توازن لري کوله د کلم د اسانۍ دپاره یعنی اوس موږ ښه دا مو نه کول موږ خپله پښتو ده د پښتو خو به هم ته یو لیک دود معلومه یې په سندي کې ځینې توري داسې شته چې څلور ټکي ورکوي نو څه له دوی له ونې دي 4 ټکي خو له ښځې ټایم اخلي نو خو یو یې که ګس یې ختم که یا هغو مخصوص ټکي معلومول یعنی ته چې یو ژبې ته کار کوې نو ته د ژبې یو اختصاص پیدا کوې خاصوالی چې بل یې له لرې پزني دا ته وایي کلچر ده ښه دی او دا غیر مادي کلچر دی. مادي کلچر معنا کالی د سړي پټکای صدرۍ مطلب زما پلار پټکای تړی زه نه تړم زما پلار صدرۍ اغوسته زه نه اغوم پر ما بوج کیږي دا ختمیږي څوکه ستا ژبه هم دغه شو بل وخت به راځي دا شی به نه وي صفا به نه وي نو کلچر خو ختم سو نه دا داسې کلچر دی چې مادي کلچر نه دی غیر مادي ورته وایي ژبه ده. نو ژبه چې ته څرنګه ژوندی په خپلو شکلونو کې وساتې ته به ژوندی ته به په املا کې هم ژوندی ساتې ته به په وینا کې هم ژوندی ساتې په تعلیمي ادارو کې به هم ژوندی ساتې بیا چې روزګار له هر ادارې له تلې هلته به هم ژوندی ساتې بیا نو دا پروموټ کېږي. نن سبا د سوشل میډیا دور دی یوه مسله نشته ښه. نو اول توری دی مخصوص چې لیکل کېږي چې د نورو ژبو غدارنګه نه دی هغه ټې ده په اردو کې توا پر اچول کېږي په پښتو کې 2 ټکي د تیغه ولګېدل تی خو پوره سوه لاندې به کړۍ ورکړو له تی بې جلا ځکه چې زموږ استادانو چې پخوا جوړې کړي دي هغو په تی کې دا رنګه کار کړی چا و توا ته امزه ورکړې ده چا و تی ته امزه ورکړې ده چا څه چم کړی دی و تی ته ټکي ورکړي دي دلته یې ټکی ورکړی چا ټکی نه دی ورکړی امزه یې ورکړی دی ښه دا زمانه ده ګوره څوکه جدت راځي څوکه شایست راځي. بیا یو زمانه کې دا ګرد کار په لاس کېږي نن سبا دا ګرد توري په کمپیوټر کې شته نو کمپیوټر ته چا ورسول هغه هم یو پښتانه ورسول هغه هم یو لیکوال ورسول هغه د کمپیوټر د سافټویر ماهر ورسول ستا په لاس لیکلی توا یا ټې واخسته فوټو یې واخستی سافټویر ته یې واړو بیا یې ښایسته کړي بیا یې د الف ب په هغه ځای کې ولګاو بیا یې دلته بټن وایستې ته دا کار کوي نو یې وراړې پر بټن یې کښېښو ښه دا د یوې ورځې کار نه دی یوار چورت پر واستئ نو دا ډېره خواري غواړي هغه سړي چې دا ځای ته ورسوله اوس چې ته لګیا یې د لاس کار ډېر سوکه سو دلته بټنان ډېر تیز ولکېږي نو هغه چې سره ګډېږي بیا مسله یې ډېر توري بیا سره ګډ کړل بیا به تورې هغه رنګه نه وتی دا بیا بله خواري و موږ خو نه په پوهېږو نو د سافټویر والا دا خبرې کوي چې موږ دا شیان جوړوو نو دا ډېره خواري وي مطلب یې ولیکو بیا چې بل تورې په ګډ کړو یې کړه پاتې شي په بل توري نه ګډېږي نو څونې خواري به کښلي چې بیا دا ګډ هم شي شی راشي یعنی یې او واو سره ګډ کې یو لیکي نو هغه نه سره ګډېږي یې جلا پاتې یو جلا دا ته وایي خواري دا هم له ژبې سره سوي دي دا ډېر لوی خدمت دی ښه دا خو ډېر وختي سوي دي اوس چې هم اوس له ژبې سره د پښتو سره بله اساني وګورئ چې پښتو اوس ټرانسلیټر د ګوګل
یعنی ستا ژبه دونې پروموټس وایي چې ته ګوګل ته وایې دا ماته دا ګډ پیراګراف په پښتو راواړه اپشن ورک ژبه ور ولوې ده اوس یې څو کال کېږي دا هم زموږ یو انجینر ور واچوله هغه خپله ژبه کې واچوله هندي پکښې ده اردو پکښې ده فارسي پکښې ده عربي پکښې ده پښتو نو سره نسته نو د اوازونه ګډ وکړ اوازونه ریکارډ کړل لکه د اکسفورډ ډکشنري له A تر Z پورې ټول توري د ښځې په یوې ښځې په غږ کې دي نو دا یې پرکښېنولې د هر توری درته ویلی دی پروناونسیشن یې کړی بس اوس نو ته ورته وایې دا ګډ د جمله هغه خو هلته ریکارډ دی بس هر توری هغه ښځه یایي روان وایي که نه وایي خالي آپشن ورک ورته یې راته وایي پروناونس یې نو څنګه ګډ پیراګراف درته وایي هغه یو توری را اخی فټ کوي دا سیستم په خپله کوي خالي وله د ده غواړي دونې ښه دور نو زموږ دغه شی پاته دی چې زموږ دارنګه په رواني سره لکه انګریزي یو پیراګراف ولیکل سي بیا ویل کېږي او کار روان دی دا ټرانسلیشن ته ولوېده د ګوګل ژبې ته ولوېده فیسبوک په پښتو باندې ټول فیسبوک چلوی سي یو سینډمنټ نسته لږنه او رالېږنه دا شان پکې راغلي ګډ سیسټم یې دا ته وایي کار دا ته وایي د ژبې ډیجیټلایزیشن چې ژبه ډیجیټلایز نه سو هغه ختمیږي پاتیږي اوس د ډیجیټلایزیشن پر خوا ژبې روانې دي چې کومې ژبې په ډیجیټلایزیشن کې ځان ژوندی پاته کوي سروایول د هغې کېږي چې ځان یې ورننه ایستی او خلکو کار په لرلی خلک اوس کتاب نه وایي خلک اوس هغه د کاتب رنګ کار نه کوي بس د هر سړي په لاس کې موبایل دی نو په موبایل کې کم شیان دي هغه ته ورورسو کمپیوټر دی کمپیوټر ته ورورسو ښه اوس نو تی پخواني سټرکچرونه بېلابېل دي نو د موږ سره موږ په خپله سیمه کې وایي رټ دا به سي و ما ته ګرانه سي په هر رټ یې قرآن واخ غاړه ده رټ معنا یله به زه د هر چا په خوله قرآن اخم رټ بېکاره ښه نو رټ اوس که موږ رټ داسې ولیکو د اردو رټ ولیکو په توا باندې نو ستا د پښتو اختصاص ختم شو خاصوالی ښه نو د پښتو هغه توري چې په اردو کې په ټې باندې لیکل کېږي پر سر یې توا راځي ته به ګډ توري په دغه ژبه کې په دغه لیکې ټې له موږ سره ستا ښه اوس نو زم توری ځینې خلک یې زی بولي ښه خصوصا مجاور احمد زیار یې زی بولي هغه بیا د اوازونو اساني غواړي زم لږ ګران دی زی اسانه ده څې نو موږ بیا وایو چې هغه زی ته سوې ده هغه بیا چېته وینو تا دوې زی کې په ژبه کې دوه توري نه راځي له A تر Z پورې د یوه توري غږ وا بل ته نه دی سوی دا یاد ده راست وینې کله چې موږ انګریزي لیکو فرض یې کا موږ په یو توري کې اف ته ټکی سله ورکو هغه وجه دا ده چې علم دغسې دی نو دا ګډ را روان دی وایي تخته اوس ټکی ورکړه دا د ډبل ال نه وویل سي جلا کوي یا لارې اسانه کوي ښه نو دا ټولې ژبې داسې نو دا زموږ ځینې خلک چې دي هغه ډېر پوهېږي په دا فونیمک څېړنه باندې مجاور احمد زیار هغه استاد دی هغه وایي چې دا زم ګران دی زی اسانه ده بهرحال هر یو څه دی دا به تاسو د تګ پر وخت استعمالوast هغه توري چې د تګ دپاره یي ښه یعنی زه اوس تګ پکښې دی که نه دی پکښې نو دا به څنګه لیکاست دی د ځان دپاره به زه څنګه لیکئ اوس یې فرق شته که نسته له لرې معلوم دی چې د ځان دپاره د راواړو زه او زه په هغه کې لږ اواز بدل دی طریقه داس اوس نو ځو راځو دا ګډ توري به تاسو دا رنګه لیکاست چې په هغه کې تګ موجود وي او ځینې بیا داسې توري دي چې په اردو کې هغه په جیم لیکل کېږي په اردو ژبه کې دا به هم په پښتو کې په زم لیکاست فرض که په اردو کې توری دی جنگل داسې لیکل کېږي او ته بیا څنګه لیکې چیش نسته نو خو زه بیا بله فارموله تګ خو نسته کې د تګ والا ختم سو اوس بل شی درشته هغه شی درشته چې په اردو کې په جیم لیکل کېږي هغه به هم په پښتو کې په زم لیکي اسانه سو جنگلات زنګلات یعنې او دغه رنګه ډېر توري دي اوس نه را یادېږي هغه به ته ګرد واړی و زم ته یو بیا ځینې توري د پښتو خپل توري دي سر یې زنګ کړی دی دا د غاښو تر مابین اواو راوځي نو د زم ځای دښه دی دا مخصوص اکثره توري دلته ویل کېږي ښه نو زنګ به ته څنګه لیکې
اوس نو موږ که زنګ ولیکئ دا زنګ نن سبا په افغانستان کې د ټلیفون غنټۍ ته ویل کېږي نو فرق یې څو کې نه سو نو یا داسې مه لیکه هغه زنګ بل توری نو ځینې د پښتنو خپل اوزان دي چې هغه ته په دا طریقه لیکلی سي موږ وایو وایي که نه وایي اوس که تا په داسې ولیکي تاسې ووایاست دا بې خوندي پیدا کړي لمنځ یا لمنځ د زی خپل صوت خرابوي نو له موږ سره چې څنګه صوت پروت دی هغه په زیم پوره کېږي لمونځ لمونځ د زی هغه اواز نشته هغه گونج نه پیدا کوي گونج خو به پزه نه نو دا شی چې دی اوس اسانه سو 3-4 ځایونه دي تګ یوه د اردو جیم والا چې پښتو کې ته لیکې تا ته معلوم وي چې په اردو کې به دا موږ په دغه لیکو هغه توري او د پښتنو خپل مخصوص اوازونه چې په بله ژبه کې نسته هغه به په دا زیم باندې لیکاست اوس نو څیم پاته دی ځینې زیار صاحب یې دغه څیل ویلي ښه اواز یې خپل دی څې یا څیم دا د پوښتنې دپاره کوشچن چې ته کوې څه کوې موږ وایو که نه وایو څو خلک راغلي دي څنګه راغلي یاست څه رنګه به کوو اوس اسانه سو چې پوښتنه پکښې وه هغه ګډ په دغه لیکاست نو به ډېر اسانه دا یوه او ځینې د پښتو بیا خپل اوازونه دي ښه هغه بیا څنګه دی څنګ مه پرېس ویله نازکه دا زده که نه ده څنګلوری همسایه همسایه ته په پښتو کې څه وایي څنګه به لیکې څنګلای به څنګه لیکې ګورئ څنګلای خو پزه نه څنګ مو وپېژاندئ ګوره څنګ به دښته وایي اوس نو ستا پر دا خوا چې پروت دی هغه ستا همسایه سوی که نه سوی څنګلوری سوی او دا ګډ سمه چې ده دا څنګلای دی که نه دی دغه ګورئ څنګه یو توری لا بله پیدا کېږي اوس په فیلالوژیست لږ لږ ولدږئ بیا توري خپله درک درکوي چې یاره دا خو لا بله توري وتلی دي دا خو دا بل توري څخه پیدا سوی دي دا خو هغه رنګه معنا ورکوي نو دا به ګډ په دغه لیکاست د پوښتنې علاوه د پښتو مخصوص توري چې زموږ سره خپل دي هغه خپل غږونه دي بل ځای نه ویل کېږي ښه اوس نو که ته وایې څنګلوری اوس یې اواز ګوره په سین باندې څنګلوری داسې کله موږ وایو موږ پر سین باندې ډېر زور ورکو څنګلوری ښه اوس نو زموږ دغه توری پوره سو دا ډېر اسانه سوی دال ما درته وویل د اردو رنګه مخصوص توری دی په اردو کې پر سر توا راځي پر ژبه په پښتو صوت کې د ژبه داسې ګول تالونه رسېږي نو هغه ټول توري به تاسو داسې لیکاست ډېر ډبره ښه ډبره ډیګري کالج اوس خو زیاته اسانه سو چې کم په اردو کې ته اسانه ولې زموږ ایجوکیشن ګرد په اردو دی ښه ځینې افغانان په دې زما په لیکچرونو وایي ته په اردو باندې ډېر غږېږي نو زه خو تاسو ته غږېږم نه نو تاسو ګرد ایجوکیشن په اردو دی نو موږ له اردو سره لږ ولد یو اخوا ته بیا اردو نسته نو هغو ته مسله یي چې دا بیا اوس څه وایي نو دا موږ کم توري په اردو کې په ډال په توا باندې لیکو هغه په پښتو کې دغه رنګه لیکاست دی اوس چې ساوند هغه دی چې دا توری ورته بدل سوی سله دی د پښتنو خپل غږ دی بل ځای نسته ړې بیا دغه رنګه په اردو کې په توا لیکل کېږي اوس نو له موږ سره دغه توری چې دی دا د پښتو مخصوص اوازونه دي ړنګ ښه ګړنګ او دا نور شیان هم دغه رنګ یې لیکو کې نه لیکو اوس نو موږ دا توري خپل دي دا غږونه له بله چا سره نسته که چیرې دا توري موږ وپېژندل بیا ډېره اساني ده اوس په دې کې یوه ګراني نه پیدا کېږي ته به چیرې وارخطا کېږي هلک وارخطا په دا چې دا اوس زه څنګه ولیکم اوس نو بیا راځو دغه ژې توري له ښه موږ وایو دلته نن سبا زموږ اسانه سوه ژمنځ پزه نه ځینې خلک یې ژمنځی بولي ځینې خلک یې څه بلا بولي شانه بولي دغه شی دا به څنګه لیکاست دا دی زموږ توری سوه
ګورئ ژمنځ دوه ځایه په زم کې مغه اواز روان دی اوس د زم ځای هم دا دی نو دا دواړه توري په یوه ځای استعمالېږي ښه اوس نو تاسو یو توری ډېر لیدلی دی موږ کشني ته چې ډنګه وغه چې شنو موږ زنګ نه زنګ خو دغه دی چې زنګ یې کړی دی ډبرې او پلانې اوسپنې زنګ وه ای ژنګ کشنیان ته چې ګړنجی هغه چې شنو موږ ژنګ زنانې چې پر کمیسانو ګنډي نو ګړنجی یې ځي ژنګ اوس ژنګ به څنګه لیکې د زنګ او ژنګ فرق درکوي اوس که نه درکوي دا زنګ و چیش ته وایي سریع چې خرابه سي یو شی چې زنګ وکړي خوره ونیسي نو هغه زنګ دی او پښتانه چې دي زموږ پښتانه زموږ په سیمه کې یخ ته چی شوی زنګ موږ کاکړانو په سیمه کې زنګ و یخ ته ویل کېږي نو د هغه زنګ او د دغه زنګ فرق دی هغه زم دی په زنګ باندې لږ یخ دی او زنګ های زنګ دی ښه دواړه په یو رنګ املا لیکو دواړه په زی لیکو نو ای زنګ جلاس وی چې خورې نیولی یو شي او زنګ هغه چې موږ یخ ته وایو یخ موسم لږ زنګ دی نن موږ وایو که نه وایو اوس نو دا توري سره جلاس او ژنګ یعنې ژنګوری وایي که نه وایي نو ځینې ژنګ لولي ځینې ژنګوری بولي ژنګوری تر ژنګ شنی دی ګوره اسم تصغیر دی یعنې کتاب دی کتابچه ده باغ دی باغچه ده وایي که نه وایي پښتانه بیا څنګه توري کشني کوي کور دی کورکی دی وایي که نه وایي نو ځینې وایي سپی دی بل یې سپوټی دی یو یې کشنی دی بل یې کشنوټی دی ګورې اوس په پوهېږاستئ دا په خپله سره غټېږي کشني کېږي دا زموږ خپله ژبه نو دا ډېره اسانه کېږي اوس ژنګ چې دی ژنګ دی ژنګوری دی اوس نو دا شان چې دی ویني یعنې د وکتلی چې یاره دا خو پوره غټ ژنګ نه دی ژنګ خو د زنانې پر ګول کمیس باندې دا سر تر پایه راګرځېدلی پر پیسو یې راګرځېدلی خو ډېر غټ ای خو د کشنی په ویده ګړنجی ورته لرو دا خو ډېر کشنی دی ګوره د خپله ژبه ده هغه غټ یې لیدلی دی راواخیستی پر کشني باندې کښېږ نوم یې اسانه نو د ژ استعمال دا دی د پښتو ډېر توري په دا کې ځایږي په خپله بیا زده کوه اصلي چې کم زانګو خو بله ده اوس موږ زانګوی ورته وایو ځینې خلک دغه یم نه کې استعمالوي د ارنګ یې وایي یعنې اوس نو زانګوی زانګو دا داسې ده هغه په هغه زم باندې داسې بیا نه لیکې دا پرېکړې سوي دي دا توري ګرد مخ ته یې ښول سوي دي کتابونه یې چاپ چې ته بیا لیکې څنګه ولې پر اواز یې غږېدلی چې ته زانګو یې که زانګو یې یا دا خو زانګوی دی دا خو غږ پیدا کوي نو دا په زم باندې دی په خپل ځای له رسېږي یعنې اوس موږ ته ډېر توري نه رایادېږي یو وخت چې هغه په زم کې ځایږي لیکن په مخه به درشي دا خو غږ پیدا کوي دا بل ته واړی لہذا دا نه زیده نه د دا ټکو درو والا ژې ده بلکې د دغه دواړو تر مابین بل غږ دی نو جلا رنګ یې واخیستی که نه واخیستی اوس نو راسئ شین له نه سین دی نه شین دی ښه اوس نو موږ دا بیا د غاښو تر مابین ادا کوو موږ کله ول پشین موږ کله ول پسین موږ بل رنګه وایو تاسې ووایاست ښه ګستو موږ یې لکئ کاکړان به یې لکو زموږ لوړه خوا چې دي هغه خلک به واخو هغه څه وایي ښه یم څه دوی ښه څنګه لیکي دا اواز ته خو ور وګورئ ښه یم وایي که نه وایي نو دا خو ګسته د دغه توري ځای دی چې بالکل ډېر خلک غږېږي زه ښه یم نو ښه به څنګه لیکې اوس فیصله پر چی سوې ده چې ښه به ته داسې لیکې ځینې خلکو ښه ورته یایي نو پرېکړه پر چی وشوه چې د ښه والا ډېر د ښه والا لږ نو د ډېرو خوا ته یې راواړوئ ښه نو غږ یې چې شي دي دا دی اوس نو ځینې خلک هغه ما چې اوس دا ښه وویل او موږ بیا ښه وایو دواړو ته یې دا ورکړي چې یاره دا خلک اوس ډېر سو دا تر کندهاره نه دی تر دغه پورې تر هغه خوسته پورې دا خلک ګردا وایي نو دا زدرانان تڼیان او دغه خلک چې دي دا بل وردګ دا نور سلیمان خیل څونې ډېر سول پښتانه نو دا تورې ډېر خلک وایي نو یې ښه له مخه ویست زه ښه یم بل یې زه ښه یم نو فیصله پر چی وسوه چې په شین به لیکې اوس موږ یې پښتو اوس ډېر خلک پښتو نه وایي یې پښتو
ځینې خلک بیا پښتو کاف باندې وایي نو زه به کمی ولیکم پښتو ولیکم پښتو ولیکم نو پرېکړه پر چی شوې ده پښتو ولیکه بیا چې څنګه وایي هغسې وایي اوس د پښتونخوا خلک چې دي پښتون نشي ویلی پښتون وایي لیکن په املا باندې اتفاق د چا سوی دی چې د پښتون والا ډیر دي نو لہذا د خیبر پښتونخوا خلک دی پښتون نه لیکي د باچا خان مشهوره رساله د پښتون رساله چیرې چاپیږي په باچا خان مرکز پېښور کې پر سر یې لیکلی وي پښتون نو دوی کله ویل اوس په دې پوهېږاستئ ځینې خلک نفسیاتي مریضان چې نو زه د پېښور خوا څه ووایم دوی چې ستا هغه لیکي دوی کله دا شی ویلی لیکي یې در سره منلی ده نو ته یې ومن نو دا اتفاق سوی دی د دواړو خوا خلک کښېنستلي دي بیخي ډېر یعنې لهجه ده نه په لیک دود کې به پښتون لیکې پښتین به نه لیکې وینې پښتین خو لهجه ده لهجې چې دي هغه د ژبې په یووالي کې بیا پراخي پیدا کوي لیکن د املا دپاره مسلې پیدا کوي موږ دا د ارنایي وړیسیانو ژبه ولیکو بیا به یو څوک په وپوهېږي نو لهجه خو ده که نه لهجه دا د ارنایي د وړیسیانو سترینان دي لیکن د دوی په لهجه باندې ټول پښتانه نه پوهېږي چې بالکل یو سړی نه پیدا کېږي چې دا به وپېژني ځکه چې لغتونه یې لا بدل دي لهجه خو یې څه کوي یعنې موږ به یو شي ته ټول پښتانه یو شی وایو موږ یې غوا دوی یې لېږده اوس یې ته راښیه څوک به په پوهېږي چې لېږده و چې ته وایي موږ یې پښي دوی یې پسکه اوس داسې دي که نه دي نو داسې دي د دوی خپله لهجه ده نو په لهجو کې چې ته سوې نو پښتو د 500 قومه سوه 500 خوا یې کې پوهېږاستئ پښتین به نه لیکې پښتین د املا سره یو کار نه لري چې ته کله د پښتو کتاب لیکې نو منظور پښتین تا به مخامخ به پښتون هم ورسره لیکي وجه چې خلکو ته به سر وخلاصي دا پښتونخوا د دوی لهجه وایي دا دوی دغه پښتون توری نو اوس نو پښتونخوا کې پښتون ویل کېږي انګریزان چې دلته رالو ډکشنري آف پښتو آر لینګویج پښتو پښتو پر یوه ډکشنري به 3 توري لیکلي یعنی پښتو پښتو لینګویج آف د افغان دا به پر لیکلي میجر راورټي ډکشنري ده هغه 2 سره توري کې لیکلي ډاکټر بیلیو ډکشنري ده 3 سره توري کې لیکلي وجه دلته رالی پښتو هلته لاړې پښتو بل خواته لاړې پښتو دی مریان سوی دی څنګه نو دی راولاړ سوی دی خو ګډ یو شی خالی په لهجه کې مسله ده ریاضه پر ډکشنري به بر سره ولیکل پښتو اوس نو څه چم وسو ګلبرټسن یو سړی په 1902 درس کې ډکشنري لیکلې ده د پښتو ایډیمز ای ډکشنري د ماورو 2 جلد ډکشنري لیکلې پر سر چیشتي پښتو نه لیکلې پښتو ایډیمز نو دا شان سي دي پر دا اتفاق سوی دي نو شین بدلته استعمال واسه د غاب ځای هغه دی چې هغه په بل کش والا باندې لیکل کیږي او ځینې خلک ما در ټول اتفاق نه کوي چې کوم مطلب موږ یې جنگ یعنی ځینې وایي داسې ولیکه چې هغه له دوی سره دلیلونه دي موږ بیا دا وایي دا کړۍ موږ پر دغه بنیاد نه دي ورکړي چې په ژبه ما استاد جنگ دی جنگ اردو له پښتو سره تللی دی اوس وایي مړې پښتو ډېره زړه ده اردو ډېره کوچنۍ ژبه ده ډېره هاخواته تاریخ دی جنگ خو ته وایې د هلکانو جنگ دی که څه وایو موږ خو کاکړان غال ورته وایو ښه د پلاني او د پلاني غال دی نو ډېر پښتانه چې شی جنگ دی که نه دی نو جنگ چیز ته وایي غال ته وایي که نه وایي ته به لیکې څنګه کږه زموږ ژبه نه ده زموږ توری نه دی راغلی خو دغه رنګه دی نو ته به لیکې څنګه دا اوس نو ځینې بیا داسې لیکي نو تاسو به کنفیوزه کږئ نه ما بیس در وښوئ ځینې په هغه خوا کې دي اتفاق نه دی سوی پر دا توري باندې اتفاق پاته دی نو ځینې وایي چې دا نور توري چې دي دا باندې به ژبه سره چې دی ول پیدا کوي او په ګاب کې ول نه پیدا کوي لہذا تاسو د ول والا توري څه دپاره سره یو ځای کوئ موږ بیا ورته وایو چې دا توري جوړېدل هغه وخت پر ولو باندې خلک غږېدل توري مخصوصه کړي و لہذا له هغه په بنیاد باندې دا هم مخصوصه سوی دی نو اسانه توری دی څنګ دی جنگ دی بنګ دی زما هوا ډېره د بنګ سي ناسته یم زړه مه راتنګ سي بنګ یې یادېږي نو څنګه وکړم اوس نو دا به ګډ په دا توري لیکاست اوس بیا یو دغه توری دی دا نه نون دی نړې ده دا د دواړو تر مابین دی یعنی نه نون دی نه اړې ده پخوا به موږ لیک دو داسې یو سوی نه وي تر 1990 له مخه که تاسو کتابونه وګورئ کوڼ به یې داسې لیکلی و ښه اوس ناوله د سړی رالی تورې زده کوي هغه به دا تورې څه شی کونړ به وایي
نو چې دا کونړ وایي نو ته به تا سره نور دلیل چی پاته سو دا په 1990 کې ختم سو 40 کاله کېږي دا پر کښېنسته دا خو کونړ ویل کېږي دا فرض یې که میجر راورټي د انګریز دی رالی پښتو زده کړي دا تورې ورته ویل کړي د سوال هم نه پیدا کېږي دا کوڼ ووایي دا خو د دریاب نوم سوی نو یې دغه تورې ورته ایجاد کړي ښه دا کوڼ خو دغه دی سوڼ صوبوان وایو که نه وایو د غویو ډېر غوایه ته چیش وایي دڼ اوس نو دڼ په څنګه لیکې تاسو که په دغه هم نه ډېر غویو ته چی شي ډېر غوایه ته چی شي مثلا تاسو چې ډېر سوه سړی به څه درته نه پاش دڼ ورته یایي ښه دڼ یعنې د خروغه ګله ده د غویوغه دڼ دی د وزېغه توای دی د پسوغه رمه ده د وریانغه وله دی د هر یو خپل نوم دی تاسو په دغه ورشي ته رمه یاست چې ډېر روان یا ته رمه روان خیرات سوی دی د هر شي خپل نوم دی ښه اوس نو دڼ په دا توري دی پاته سو یېګانې 15 سره مجلات ورښولي دي دا ساده یې چې ټکی نه لري هغه مذکر سړی منګی ښه هر توری چې بیا چې دوه ټکي سیده راشي بیا چې ډېر کې دغه توري سره جمع سړي منګي ښه اوس نو بیا دا کښته یې چې دا مونس جمع دپاره موږ افسانه مونس یې چیش دي افسانې کوڅه مونس یې چیش دي کوڅې دا به په دا لیکې ښه یوه بیا دغه یې ده چې په پای کې کړۍ لري لکۍ لري دا به د نجلۍ دپاره مونس دپاره تاسو استعمالواست نجلۍ ده سپوږمۍ ده دا مو در ښوولي دي ښه نو دا ګرد هغه توري چې مونس ویل کېدل دا به په دغه کړۍ باندې لیکاست دی دا بیخي ډېر توري په پښتو کې شته اوس نو راولاړ سو یوه یې پاته سوه یوه یې کومه پاته سوه چې پر سر یې حمزه دی چې حکم پکښې وي ښه موږ یې زی ګوره یو د زیم دغه راله حمزه یو د دغه یې راله د ده څه مطلب سو چې حکم یې درکوي زی وینې اوس نو ګوړو ته وویل چې زیاتره زی دا حکم وسو امریه نو دا 15 یېګانې یوه د پښتونخوا په سیمه کې دغه یې استعمالیږي هغه سړی داسې نه لیکي بلکې داسې لیکي وایي سړی ښه نو د دوی د لهجې مسله ده او په لهجو باندې موږ دغه بحثونه روان دي چې لهجې به ختموو په لیک دود کې به یوه لهجه وي نور چې بیا څوک څنګه وایي هغسې به یې وایي نو دا د پښتو مخصوص توري دي واو هم دغه رنګه ځینې ځایونه مسله پیدا کوي مطلب په پښتو کې په پښتون کې ښه په یېګانو کې هم دا رنګ مسلې شته هغه بیا سړی دننه په نن چې هر یو مجله در ښوولی هم در ښوولی د کنسونینټ پر بنیاد هم در ښوولی په یوګانې کې هم جلا درته غږېدلی وم او هې هم دغه رنګه دا ګول هې چې ده غږ د هغې وي دا د دوو سترګو والا هې نه لري خو اوس کمپیوټر ته چې نن هغه په خپله دوې سترګې ولري نو لهذا بس هغه یې رنګ اخیستل اوس که چیرې په دغه خبرو نه یاست پوهېدلي پوښتنه وکړئ